کل د ټولو مدینه دا پک د یار کلی روزا دا ور تک ډیر فاصله دا مین د زړه مې ور سره دا د مدینه د جانان کو سلامونه د مدینه کلی جانان دے پمرسلانو کی سلطان دے زما د خوږ زړګي درمان دے قسم دے ډیر را باندې ګران دے د زړه په مینا با پیوایم درودونا دمرا زیبا دمرا حسین دے مین پی رب العالمین دے مات دہر چان شیرین دے ہم رحمت للعالمین دے دلاسانی حسن نشتا مثالونا پا انبیاءو کی نامدار دے دوست دا مولا غنی غفار دے پا مرسلانو کی سردار دے دا مدینی نبی تاجدار دے پا مدینہ کی پریوریگی رحمتونا دا می ارمان چې ورلا ورشم حالت چې ز پجړا سرشم په غورز به بخت ورشم ته go خوشاله بجا پرشم دا د مدو پزړه کې دې می ارمانو نا ځان را سارا او جړل جهان را سارا او جړل او غم کی دا جانان زمکی اسمان را سارا او جړل زان را سارا او جړل جهان را سارا او جړل او غم کی دا جانان زمکی اسمان را سارا او جړل کلا چتل لیلا مکان تا دیدار لت د پاک سبحان تا د یو اسمان نبل اسمان تا پپور تتل عرش دی شان تا پلا مکان د الله وکړل رازونا د مدینه نبی تاجدارا والا نبیانو کے سردارا شما قربان دی درو سارا کل محبوب درب یارا اللہ دکڑی پا قرآن کی صفتونا دے گو دہر چا دزڑ سر دے زمونگا دا سے پیغمبر دے دا مدینی نبی سرور دے شفیع دورز دا محشر دے ولاڑ بوی آب کوثر براکوینا سمرا خیستا سمرا لا دے زیبا زمون رسول اللہ دے پا مرسلانو کی بالا دے یاد پا یاسینم پا توہا دے ورز دا محشر کی امتیان بیادوینا دزڑ ٹوٹا دا آمینے کلیو گل دا مدینے ڈک دا سرور او دا مزی زڑتا میں دمر رانز دی زچ قدم پا قدم زمتا یادو ما پا انبیاء کے افسر دے زمونگ دا سے پیغمبر دے شپی دورزی دا محشر دے قسم دے دمرا معتبر دے دخپل امت دا پارے غختی دہرونا شکر دے زی امتیم دا سے پغم کیے ستیم زپا مسلک باند حنفیم دا 4 صدی جا پر علیم د
د خپل محبوب پیش کلی کما شعرونا د مدینه ترانه وای هم د روزه ترانه وای دشنی جنگلی ترانه وای حد مزه ترانه وای جعفر علی جعفر لکم خله ناتونا زو مدینه غواړم د یار روزه غواړم ور سره مینا کوم خبر سپینا کوم زو مدینه غواړم د یار روزه غواړم ور سره مینا کوم